السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله کوم چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست. زما چې کوم چینل دی د پښتو ساينس اکیډمي په نامه، دا سبسکرایب کاست او دا به څر کم سبسکرایب کاست، دا چې تاسو دا رقم په یوټیوب کې دا سرچ پښتو ساينس اکیډمي دا مو ولیکئ، هغه بعد ولاړ بسي، دا هغه بعد به دا زما چې کوم دغه دی پروفایل دی دا به ولاړ شاست، او که تاسو نه سبسکرایب کړئ دا به دا رقم سبسکرایب کړئ چې دغه چې کوم سور نشان دی پر دې به کلیک وکړئ، پر دې به کلیک کړئ چې دلته به دا ولیکل چې سبسکرایبډ، او د هغه بعد د بیل آیکون چې کوم دغه دی د بیل آیکون چې کوم یو اپشن راځي پر هغه به هم کلیک کړئ، چې هغه هم کلیک کړئ نو به بیا زما ویډیو ته په نوټیفیکیشنز کې به راځي. کور ودان، ډیره مننه، مهرباني. السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله کوم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. د پښتو ساينس اکیډمي په دا لیکچر چې زموږ کوم ټاپک دی د بیگ بینګ په نامه، په دې کې خوش آمدید ته وایم او ستاسو دا هیله کوم چې دا زما چې کوم چینل دی دا سبسکرایب کاست، دا کوم کښنی ویډیو به زه نور هم مخته شروعم. شاینو زموږ کوم نن لیکچر دی هغه پر بیگ بینګ. ملګرو تاسو د نن د مخه، مطلب د نن څخه د مخه په ژوند دا رقم یو داسې سوال پیدا شوی دی چې یاره دا کائنات سوله، دا ځمکه سوله، دا څنګه مطلب په وجود کې رااله، څه وجوهات وله، شاوخوا خو ساينس د دې باره کې څه وایي. نو په دې شي باندې په ساينس کې یو ډېر مشهوره تیوري د نن څخه یو 20 کاله په وجود کې رااله، نن څخه 20 کاله د مخ په وجود کې رااله، چې هغه بیخي نوي شان د انسان او د خالق مابین څونه ګیپ دی هغه خلاص کړله. یعنی په انسان یو رقم د خالق چې کوم دغه دی روب دی یا چې کوم پاور دی هغه یو رقم ښکاره کړي. نو بیگ بینګ چې ولا دا اصل کې ډېر خلک به دا سوچ کړي چې دا کائنات ته دی دغه واسطي خپل چې کوم ټلسکوپس دی د دې چې کوم دوربینان دی هغه چې واسطي نو کائنات بالکل دا رقم معلومیږي. یعنی په دا تصویر کې تاسو ویناست چې هغه بلیک ده او اکثر په دې کې چې کوم سټارز دي هغه په وجود کې راغلي دي. یعنی دا څه وجوهات دي، کوم هغه شان ولا چې دا دونه سټار جوړ سوله او دا دونه دغه سو. نو د نن سي د دې تیوري د مخه څو وخت د مخه څو وخت چې موږ دوربین د ایډوین هابل په نامه چې کوم یو دغه وي څه ته وایي چې کوم استرونومر هغه په نامه یو دوربین جوړ سو، هغه چې څه وخت خلا ته واستوي نو هغه بیخي ناولده شان د انسان ته یو رقم ښکاره کړه، نوي رازونه ور خلاص کړه. یعنی څه وخت چې دا دوربین موږ واستوي په خلا کې نو دې څو تصویران واخیستل او په دې کې څو سنسران ول چې هغه خاص کیمرا لودل یو خاص تصویر بیا اخیستی. نو څه وخت چې هغه تصویر واخیستي او مځکې ته څه وخت د تصویر راواستوي نو تصویر چې بالکل موږ وکاتی، یعنی دلته به تصویر هم وي چې تصویر الموست تقریبا دا رقم لکه تاسو چې ویناست تقریبا انفراريد اکثر چې کوم دا یو رقم انفراريد ایمیج دی. یعنی په دې کې موږ دا تصویر سره دا معلومیږي چې دا کوم سره ځایونه دي لکه تاسو چې ویناست دلته سره ځایونه او گرین دا هغه ځایونه دي چې کوم ځایونه ګرم دي، مطلب په کائنات کې هغه ځایونه چې کوم ګرم دي، او کوم چې دا شنه ځایونه دي دا هغه ځایونه دي چې دا ټنډه دي. نو د ټوله کائنات یو رقم تصویر دی، ټوله کائنات چې څونه موږ غوس کوای شو دا بالکل یو رقم په لایټ ایرز کې دا یو تصویر اخیستل. یعنی دا تصویر چې دی دا بیخي زیاته ډیټا مو شو کوي. یعنی په دې شي کې به زه ته داسې درته وایم که خالی مثال کې طور په انسان د دا عجز نه سند د داسې فلاسو لبه millions of light years به د دې دا فاصله لایټ ایر، یعنی چې په یو کال کې رڼا څو فاصله تیږي. د رڼا خو یقینا په دنیا کې د ګورو د تیز شي دی چې 3 لک کیلومتر په یو سکند کې تیږي. رڼا که په یو کال کې څونه فاصله تیږي چې څو وخت موږ پر غټ لیول ولاړ سو، یعنی
د لمر سمین سي نور چې کوم سټارز د نږدې چې کوم سټارز دي هغه که موږ ناپوو موږ په میټر کې نه ناپوو نه په کیلومتر کې ناپوو نو مجبورا موږ هغه ته یو غټ دغه سټنډرډ شی ورته ایښي چې هغه ته موږ لایټ ییر وایو یعنې په یوه کال کې لایټ څونه فاصله طی کوي نو دا رقم تصویر چې څه وخت راغلی نو بیا یو بل دا رقم تصویر و چې هغه یقینا د ډېرو خلکو بالکل د کائنات باره کې چې کوم سوچ هغه بالکل بدل کړي دغه تصویر چې دی دا سور دا تصویر هم د هغه کیمرې څخه اخیستل شوی دی او دا تصویر موږ ته دا شی وایي په دې کې زه د کنسپټ درته سمجاو کوم چې څه وخت چې دا ډوپلر افیکټ دا رقم شی دی اول به زه ته د ډوپلر افیکټ وایم ډوپلر افیکټ عموما تاسو موندلی چې څه وخت موټر را روان وي تا خواته مثال کې طور به دا ته نو څه وخت چې هغه موټر روان وي د موټر چې کوم اواز هغه انټنسټي زیاته سي مطلب د موټر ستا په خوا روان دی د هغه انټنسټي زیاته سي شدت یې زیات سي لیکن چې کوم د شا اواز چې کوم دې خواته به سړی ولاړ چې کوم چې دا خواته هر سړی ولاړ هغه ته به اواز مطلب داسې معلومیږي لکه اواز چې یو ځای روان دی یعنی په دا شکل کې به اواز دلته به ویز غټي په دا شکل کې به اواز د تورسیږي او په دا شکل کې به د تورسیږي چې د دې خوا دی یعنی دلته انټنسټي زیاته دلته انټنسټي کمه ده داغه خبره ما په دا ګراف په ذریعہ کړې چې دا سړی دلته ولاړ دی انټنسټي زیاته ده دا سړی دلته ولاړ دی د دې چې کومه فریکوینسي دغه لو ده او انټنسټي هم کمه ده یعنی د اواز شدت به دلته زیات دلته به کم دغه رقم چې کوم سټارز دي یعنی مطلب که زه پر مځکه دلته ولاړم ټیک دی او یو سټارز ما سره روان دی مطلب زما سره لرې روان دی لرې راسه ځغلي په کائنات کې مطلب لرې راسه ځي نو به د هغه اواز څنګه راځي موږ له یعنی په دا طریقه به موږ ته راځي لکه دا د ساوند مطلب دغه به دا رقم غټ چې کوم ویوز دي هغه به غټ لیکن چونکې موږ د کیمرو استعمال کوو د چې کوم ریډ کلر دی د هغه چې کومه فریکوینسي هغه غټ او دا د ریډ کلر شو او د هغه رقم چې کوم د بلو کلر چې کوم فریکوینسي هغه شنی دې دا که بلو کلر هغه مطلب زموږ په خوا روان دي که ریډ کلر هغه سټار زموږ څخه لرې روان څه وخت چې دا تصویر پر دغه باندې رالی پر دنیا ته مخامخ رالی نو ساینسدانانو دا خبره وکړه چې دنیا اصلي کې یعنی کائنات اصلي کې په ایکسپینډیشن پروسس کې د ایکسپینډیشن یعنی ایکسپینډینګ کوي کائنات چې دا هغه پیلاوي چې دی لکه غباره یو سړی چې غبارې ته هوا ورکړي نو غباره دونه غټه سي ټیک دی یعنی په دې غباره کې که مثال دوه پوینټ دلته په دا غباره باندې 2 پوینټ او ته هوا نوره ورکړې دا سورس ته هوا نوره به دې غبارې ته ورکړي نو دې 2 پوینټ خو به اول سر کې فاصله به مطلب 1 سانتي متر ایسا هوا ته ورکړي نه یو وخت به راشي د دې 2 پوینټ مابین به فاصله 15 سانتي متر شي نو دا کائنات رقم دی لکه غباره چې هغه دا رقم د پیلاوېدو پر مخ روانه ده څه وخت چې دا پیلاو شي نو ساینسدانانو یقینا خبره دا وکړه چې یاره دا غباره خو دا رقم مثال کې طور پر دا رقم پیلاویږي لکه په دا تصویر چې ما لیدلی خامخا به دلته یو دی پوینټ چې د دې غبارې شروعات به څه وي یو پوینټ به خامخا یي مطلب هلته به یو دا رقم پوینټ لکه په دا غباره کې چې دی ما د ښکاره کړی دی دا رقم پوینټ به یو خامخا یي چې د غباره دا رقم د یو څه شروع شوی دی یعنی دا یو هغه پوینټ چې د دې پوینټ څخه د غباره دا رقم شروع شوی دی نو څه وخت چې موږ یعنی مثال کې طور پر موږ د کائنات په 100% کې 0.001 حیثیت تو زما په اندازه موږ نه لرو د کائنات چې کوم سټنډرډ چې پای کې موږ وګورو زموږ دونه حیثیت نه دی اوهو نو ملګرو دا یو ویډیو خو زه اوس پارت 1 شول په دا بل ویډیو کې به زه ان شاء الله ته مزید د دې دغه وکم فی الحال دا نور چې کوم دغه دی دا به بیا په پارت 2 کې وګورئ مننه ډیره کور ودان